نو دا ځوانان مسلمانان دا د شریعت له طرفه په دې باندې مکلف دي، ذمہوار دي چې هغه د قرآن په مقاصدو باندې ځان پوه کړي. دا انسانانو ته څنګه هدایات کوي، قرآن کریم څنګه راهنمایي ده، قرآن کریم ولې تر ټولو قوانینو د دنیا یو ښه قانون ده. دا شیان ټول هلته د ده زړه ته ولېږي چې دی قرآن کریم ته غوږ ونیسي، د قرآن کریم درسونه په توجه سره واوري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، قرآن کریم او روزه مبارکه د شریعت له رویه دا ډېر لوی مناسبت سره لري. قرآن کریم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د روزې په میاشت کې نازل شوی ده. بیا به حضرت جبرائیل علیه السلام هر کال په روزه کې راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به قرآن کریم تیراوه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت جبرائیل علیه السلام ته تیراوه، یو بل ته به قرآن کریم گردان سره کاوه. نو په دې روزه کې د قرآن کریم تلاوت باید یو مسلمان ډیر وکړي. او تر ټولو ضروري خبره د قرآن کریم په باره کې دا ده چې دا مولوي صاحبان په دې جماعتو کې قرآن کریم ترجمه شروع کړي، دې ته ډیره توجه پکار ده. خلک نه ورته کیني، اکثره وخت کې یو دوه درې سپین ږیري پاته وي. دا ځوانه طبقه او له مولوي صاحب سره باید داسې دوی مشوره وکړي چې په یو داسې وخت کې چې دوی خلاص دا ځوانان ترجمه وشي، لیږ وشي او په هغه باندې ځان پوه شي. قرآن کریم دا د الله جل جلاله له طرفه څخه یو ډیر لوی کتاب راغلی ده. په دې کې ډیر خوند ده، په دې کې ډیر عجیب عجیب حکمتونه دي، ډیر د ګټې او د فایدې خبرې دي. نو دا ځوانان مسلمانان دا د شریعت له طرفه په دې باندې مکلف دي، ذمہوار دي چې هغه د قرآن په مقاصدو باندې ځان پوه کړي چې دا څنګه کتاب ده، دا انسانانو ته څنګه هدایات کوي، د قرآن کریم څنګه راهنمایي ده، قرآن کریم ولې تر ټولو قوانینو د دنیا یو ښه قانون ده، ولی انسان په دې مکلف ته چې هغه باید قرآن کریم ومني او په ژوند کې عملي کړي. دا شیان ټول هلته د ده زړه ته ولېږي چې دی قرآن کریم ته غوږ ونیسي، د قرآن کریم درسونه په توجه سره واوري. نو دا کوم تراجم چې په جماعتو کې کېږي دې ته باید دا مسلمانان متوجه سي او دې ترجمو ته، او یا په بعضې ځایو کې حدیث شریف ویل کېږي، دا په غور سره واوري او په هغه باندې ځانونه پوه کړي. دې ته د مسلمانانو ډیره توجه ضروري ده چې باید ورته وکړي. بخاري شریف کې دغه حدیث شریف ده چې جبرائیل علیه السلام به په روزه کې راغی او د شپې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم تیراوه، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته تیراوه. په دغو شپو کې به نو بیا چې د قرآن گردان به شروع د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه به هم یو مخ ډیره سو. دغسې په دغه حدیث شریف کې بخاري شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټول انسانیت دا ډیره سخای لرله، تر ټولو انسانانو د ده سخا ډیره. او بیا په روزه کې چې د جبرائیل علیه السلام راتګ به شروع سو، بیا نو د حدیث مبارک هغه الفاظ دا دي چې بیا به دی دومره سخي و چې دغه بادونه چې دا اوس په پسرلي کې راسي او په دې باندې درختې ژوندی کېږي، نباتات ژوندي کېږي، وغټېږي، تر دغه رالیږل سوي باد به لا د ده څخه ډیره وه. یعنې هغه باد دغه دنیا ته دومره نفع نه رسوي لکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې به د خپله څخه سره د دنیا ته څومره نفع رسوله، د ده څخه د باد تر څخه ډیره وه. نو د مسلمانانو لپاره دا ډیر ضروري ده چې په دغو شپو کې له مسکینانو سره دا مواسات، همدردي، د هغو د روزمات غم وخوري، د هغو د اختر د کالو غم وخوري، د هغو د بچانو د خولیو د بوټو د کالو، دا ډیر په توجه په غمخواري سره دا کار وکړي. په دا میاشت د سخیام میاشت ده، په دې کې الله تعالی سخا کوي، جنتونه اخلاص کړي، د انسانانو روزي ور ډیروي، ګناهونه وربخي، جنتو ته مړي داخلوي، له اوره دوزخ اخلاصوي. دا ټوله د الله تعالی سخا ده. نو په دې کې به مسلمانان هم سخا کوي، له مسکینانو سره، له غریبانو سره، له کونډو سره، له یتیمانو سره به په روزمات کې د اختر په مصارفو کې زکاتونه دي، صدقات دي، په مختلفو قسمو باندې به د دغو خلکو سره دوی تعاون او همدردي کوي. الله تعالی بیا د دې ډېر لوی عوض ورکوي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق را په نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.